بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو، تاسو ته به په دې درس کې وښیو چې محاطي دایره څه ته وایي، د مثلث محاطي دایره څه ده او څنګه یې رسمولی سو. هغه دایره چې د یو مزله پر ټولو څنډو او اضلاعو مماس وي محاطي دایره یې بولي. دلته تاسو ګورئ په دغه مثلث کې دایره ګوره دننه موجوده ده، نو ځکه دا په مثلث کې دننه دایره رسمه شوې ده چې دغه دایرې ته محاطي دایره د دغه مثلث وایي. دلته وګورئ په دغه د ای سی زولې سره هم مماس ده، د ای بی سره هم مماس ده او د بی سی له زولې سره هم مماس ده. دغه دایره محاطي دایره ده د دې مثلث. یعنی یو ځل بیا تکراروم چې د یو مثلث له دریو زولو سره یوه دایره مماس وي، دا دایره محاطي دایره ده د دغه مثلث. په دې بل شکل کې ګورئ، په دې کې هم د ای بی سی ډي یو څلور زولي ده. لکه عمومي تعریف کې مونږ وویل چې هغه دایره چې د یوې مزله له اضلاعو سره له دې څنډو سره مماس وي، دغې دایرې ته د مزله محاطي دایره وایي. یعنی مطلب دا چې دغه دایره په دغه مزله کې دننه پرته ده او دې ته محاطي وایي. نو دلته وګورئ د ای بی سی سره هم د ای بی له زولې سره مماس ده، بی ډي سره هم مماس ده، سی ډي سره هم مماس ده او ای سی سره هم مماس ده. هغه دایره چې د یوې مزله له ټولو زولو سره مماس وي، دغه دایره د محاطي دایرې په نامه یادیږي. او که عیناً د مثلث لپاره یې ووایو، نو هغه دایره چې د مثلث له درې واړو زولو سره په داخل کې مماس وي. نو اوس به څنګه رسموو، تاسو مونږ سره اوسئ. دلته په دغه مثال کې ګورو چې یو مثلث مونږ ته راکړل سوی ده، د ای بی سی مثلث. مونږ څنګه کولی سو چې د دغه مثلث محاطي دایره رسمه کړو. تیر درس کې مو د محیطي دایرې د رسمولو لپاره جلا یوه طریقه خپله کړې وه، خو دا ځل مونږ داسې کوو چې دلته هر مثلث خپله درې زاویې لري. دغه زاویې چې تاسو ګورئ، دا د دغه حروفو په نامه سره یادو، د ای زاویه، د بی زاویه او د سی زاویه. دغه د دې زاویې که چېرته مثلا مونږ هغه راواخلو، یو نقاله راواخلو او د دې زاویې نیمایي پیدا کړو، دا فرضاً دا زمونږ نیمایي به وي، دا به هم د دې بی زاویې نیمایي. داسې تقریبي شکل باندې رسم کو. کله چې مونږ د یوې د مثلث د ټولو زاویو نیمایي رسم کړ، یو هغه باندې رسموو، په یو خطکش راخلو او د دې ناصف زاویه او یا هم ورته د زاویې نیمایي رسموو. کله چې مونږ د مثلث د درې واړو زاویو نیمایي رسم کړ، دوی بیا هم په یوه نقطه کې قطع کوي. کله چې دلته مونږ د دوی دغه د تقاطع یا د مشترکه نقطه، د دوی ګډه نقطه پیدا کړه، همدا د محاطي زاویې مرکز بلل کیږي. همدا مونږ د دایرې مرکز پیدا کړ. له دې ځای نه تر دې ځای پورې په دې شکل باندې پر کار را اخلو او دا دایره محاطي دایره رسموو. اوس وګورئ که چیرې مونږ پر کار را واخلو، د دې پر کار د دې مرکز نه
تر دې ځای پورې دغه فاصله تاسو وګورئ د دې تقاطونه تقریبا په یوه اندازه ده، ځکه موږ دلته تقریبي اندازه هغه کړې وه د ټولو زاویو یو تقریبي ناصف او یا داسې یو خط چې دغه درې واړه زاویې نیمایي کړي، دا هم د دې نیمایي، دا هم د دې نیمایي. که چیرته په دقیقه توګه سره د دوی ناصف و زاویه معلوم شوي وي او رسم شوي وي، نو دغه ځای کې موږ د دوی تقاطع په دا د دایرې مرکز ټاکو او په دې شکل باندې موږ دایره رسموو او دغه دایره د دې مثلث د محاطي دایرې په نامه سره یادیږي او موږ په اسانه سره دغه دایره رسمولی سو. اوس دلته وګورئ که چیرې دا یوازې ما همداسې په لاس رسم که، خو که چیرته دا مرکز وټاکل سي په دې ډول باندې یوه دایره موږ جوړولی سو او هغه دایره د دې مثلث محاطي دایره بلل کیږي. بل مثال کې داسې وایي چې که چیرته یوه دایره د یو مثلث، دلته په دې ځای کې تاسو ګورئ ABC مثلث دی، د دې مثلث په یوه زوله او دوه نورو زولو په امتداد باندې مماس وي، دې ته هم محاطي دایره وایو. دا څنګه پیدا کیږي؟ د دې د پیدا کولو لپاره موږ داسې کوو چې د دغه کومه زولې سره چې مماس ده مقابل زاویه، دغې زولې ته مقابل زاویه څه ده، د دې یو هغه پیدا کوو، ناصف و زاویه یې پیدا کوو. ناصف و زاویه چې کله موږ رسم کړو، دلته د دوو نورو زاویو هغه خارج زاویه څه ده، امتداد خط نه چې لاسته راغلی ده، د هغه ناصف و زاویه هم پیدا کوو. که چېرته ناصف و زاویه موږ د دې پیدا کړو، وبخئ، او د دې ناصف و زاویه اصلي دا خو د موږ د مثلث زاویه ده، د دې د خارجي زاویه ده، د دې ناصف و زاویه، او همدارنګه دا د بي زاویه ده د دې مثلث، خو د دې هغه خارجي زاویه څه ده، هغه دا ده. نو که چیرته د دې زاویې هم ناصف و زاویه رسم سي، نو دغه درې واړه د دې دایرې په مرکز کې سره قطع کوي او په اسانه سره موږ دغه مرکز چې کله پیدا که، نو کولی سو چې دغه مثلث محاطي دایره د باندې هم رسمه کړو، دې ته هم د دې مثلث محاطي دایره وایو. یعنی د دې د رسمولو طریقه څنګه ده؟ که چېرته موږ ته یې بیخي دا دایره نه راکړي، د یوې زاویې ناصف، همدارنګه د دوو نورو زاویو چې امتداد څخه لاسته راغلي دي، د هغوی د اضلاعو د امتداد څخه لاسته راغلي د هغوی ناصفونه پیدا کوو. دوی درې واړه په یوه نقطه کې سره قطع کوي، هغه نقطه خپله د هغې محاطي دایرې مرکز دی او په اسانه سره له هغه ځای څخه یوه دایره رسمولی سو.